بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نمخ کې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان موومنټ ګام د اړخه ټولو خپلو لیدونکو او اوریدونکو ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانې موضوع ده د باګرام بیس او امریکا. زه نن په یوې داسې موضوع خبرې کول غواړم چې د هغه افغانانو به خوښه نشي چې څوک د قدم لاندې ځای ویني، خو ما د تل لپاره رښتیا ولیدي او وایم به، که څوک پرې خفه کېږي او که خوشحالېږي. ما په تېرو 20 کالو کې د تل لپاره امریکا په افغانستان کې د اشغالګر هېواد په توګه یاده کړې ده، خو اوس خبرې بل شکل اختیار کړی دی چې په دې به زه نن تاسو ته خبرې کوم. ګرانو وطنوالو، متحده ایالات په ټوله نړۍ کې په ستراتیژیکو سیمو کې د فوجي اډو یو پراخه شبکه ساتي چې د دې له امله متحده ایالات په ټوله نړۍ کې د خپلو فوجي اډو د پیاوړتیا لپاره یو پیاوړی پوځي شتون هم لري چې دا متحده ایالات خورا پیاوړی هیواد جوړوي. متحده ایالات کولی شي د خپلو ملګرو سره مرسته وکړي، ځواک وښیي او په نړیوال سټیج کې خپل نفوذ وساتي. د لویو هوایي اډو څخه تر کوچنو ډرون مرکزونو او همکارو تاسیساتو پورې متحده ایالات تر 2015 کال پورې په 80 څخه زیاتو هیوادونو او سیمو کې له 900 څخه ډېر نظامي بیسونه ساتلي دي، په شمول د جاپان، سویلي کوریا، جرمني او قطر لوی مرکزونه. د بحران په وخت کې په ټوله نړۍ کې د متحده ایالاتو ډېرې نظامي اډې د ستراتیژیک، لوجستیکي او عملیاتي دلایلو لپاره په چټکۍ سره ځای پر ځای کېدای شي چې دا بیسونه په شمالي امریکا، اروپا، اسیا پسفیک، منځني ختیځ، افریقا، سویلي امریکا او ایشیا کې خپاره شوي دي چې دا کار په نړۍ کې بل یو هیواد هم نشي کولی. دا اډې 3 ډولونه وي. اولنې هوایي اډې. دا تاسیسات د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي او ډېری وختونه د ډرون فعالیتونو لپاره کارول کېږي. دویم، بحري اډې. دا تاسیسات د سمندري عملیاتو ملاتړ لپاره ډیزاین شوي وي. دا اډې د جنگي کښتیو، سبمرینو او سمندري الوتکو کور وي. دریم، د اردو او سمندري قلعه اردو اډې. دا تاسیسات د ځمکنیو ځواکونو روزنې، جنگي چمتووالي او د اردو او سمندري قلعه اردو لپاره د لوجستیک مرکزونو په توګه کار کوي. په 2011 کال کې د خپل اوج په وخت کې امریکا د باګرام څخه تر کندهار پورې لږ تر لږه 10 فوجي اډو کې شاوخوا 1 لاک سرتیري درلودل. د پینټاګون په وینا په ټولیز ډول له 8 لکو څخه زیاتو امریکایي سرتیرو د روټیشن یعنی د گردش له لارې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې وه. په اروپا کې د 38 نه زیاتې د امریکې بیسونه دي. په جرمني کې د رامشټاین هوایي اډه په اروپا کې د امریکایي ځواکونو او فوجي اکمالاتو تر ټولو لوی مرکز دی چې دلته د لینډسټیل سیمایي طبي مرکز دی چې له امریکا بهر د امریکا تر ټولو لوی فوجي روغتون دی. دا مرکز د افغانستان او عراق د جګړو پر مهال په پراخه کچه کارول شوی و او د زرګونو ټپي شویو سرتیرو درملنه یې کړې وه. په عربي هېوادونو کې 19 د امریکې بیسونه شتون لري. بهرنۍ اډې د فوجي ځواک د پراختیا، د احتمالي مخالفینو د مخنیوي، د چټک غبرګون وړتیاوو چمتو کولو، د استخباراتو راټولولو، د متحدینو سره د ګډې روزنې ترسره کولو او د ستراتیژیک واټن کمولو لپاره کار کوي. دا تاسیسات د یو هیواد د ځانګړو امنیتي اهدافو ملاتړ کوي او سیمه ییز ثبات ته وده ورکوي، په داسې حال کې چې د کوربه هیواد لپاره د اقتصادي ودې او د امنیت زیاتوالي په څیر ګټې هم وړاندې کوي. د دې بیسونو فوجي اهداف دا وي: اولنې، مخنیوي، چې په کومو هیوادونو کې د امریکې دا اډې وي نو دا بیسونه کولی شي چې د هغه کوربه هیوادونو احتمالي مخالفینو لخوا د دښمنانه کړنو مخه ونیسي. دویم، چټکتیا ځای پر ځای کول.
بهرنۍ اډې د نظامي مداخلو لپاره د پیل نقطو په توګه کار کوي او بحرانونو ته د چټک غبرګون لپاره نږدې مرکزی دفترونه چمتو کوي. دریم، استخبارات او لوجستیک. دوی د معلوماتو راټولول، عملیاتي پلان جوړونه، قومانده او کنټرول او د وسلو او نورو لوجستیکي زیربناو ذخیره کول اسانه کوي. څلورم، ستراتیژیک موقعیت. دوی د کوربه هیوادونو لپاره د ګټې په خاطر ډېری وختونه د عملیاتو لرې پرتو سیمو ته د رسېدو لپاره اړین وخت کموي. پنځم، امنیت. بهرنۍ اډې کولی شي چې د سیمه ییزو ګواښونو په وړاندې د مخنیوي چمتو کولو سره د کوربه هیواد امنیت لوړ کړي. شپږم، اقتصادي ګټې. د پوځي اډې شتون کولی شي د توکو او خدماتو لپاره د تقاضا رامنځته کولو او همدارنګه د کار فرصتونو چمتو کولو سره سیمه ییز اقتصادونه پرمخ بوځي. اووم، نفوذ. کوربه هیوادونه کولی شي د بهرنیو اډو کوربه کولو سره د سیمه ییزو شخړو په حل کې نفوذ ترلاسه کړي. اتم، ګډه روزنه. بیسونه د کوربه هیوادونو د ځواکونو سره ګډ نظامي روزنه هڅوي. د دواړو هیوادونو لپاره د متقابل عمل او غبرګون وړتیاوې ښه کوي. په تاریخ کې د امریکې دې بیسونو خپل ډېر هدفونه ترلاسه کړي دي، لکه د دویم جهاني جنګ نه وروسته په جرمني، ایټالیا او جاپان کې اډې د ثبات د ډاډمن کولو لپاره جوړې شوې. په انګلستان او کوریا کې اډې د شخړو په جریان کې د متحدینو د ملاتړ لپاره خوندي شوې. ګرانو وطنوالو، په 19مه صدۍ عیسوي کې د روس او برټانیې ترمنځ لویه لوبه پیل شوې وه چې هدف یې افغانستان، مرکزي اسیا، تبت او ایران وو. خو په هغه وخت کې دا هیوادونه چې د دې لویې لوبې نه متاثر کېدل، نو پکار خو دا وه چې د دې لوبې د لوبغاړي سره د خپلو ګټو او غوښتنو پر بنسټ یو ځای شوي وي چې زه به ستاسو ملګرتیا کوم، خو زما هم دا غوښتنې دي. دا نه چې نن د یو په غېږ کې کینی او سبا د بل. چې د بده مرغه د افغانستان چارواکو په تاریخ کې د تل لپاره همدا ډول کارونه کړي دي او پایله یې دا وه چې د افغانستان په چارواکو به چا هم اعتبار نه کولو. لکه دوست محمد خان نه د برټانوي استعمار سره څه داسې پرېکړې ته رسېدلی و او نه د روسي استعمار سره چې د خپل وطن د امنیت او خوندیتوب لپاره د یو اړخ خوا نیولې وي. او په خپله په دوست محمد خان کې دومره توان نه و چې په یوازې د اشغالګرو مقابله کړې وي او خپل وطن یې خوندي کړی وي. او بیا هم دغه کار امیر شیر علي خان هم کړی و. چې کله د امیر عبدالرحمن خان د موټیموډیرن سره غونډه وه، نو امیر عبدالرحمن خان موټیموډیرن ته وویل چې زه د روس نه کرکه کوم. نو بیا موټیموډیرن د خپل جون په کیسه کې د امیر عبدالرحمن خان اړوند لیکي چې د په روس کې 11 کاله تیر کړي وو، نو د هغوی خپل شوی نه، نو زمونږ به څه خپل شوی وو. چې کله په کال 1830 کې د ایسټ انډین کمپنۍ یو چارواکي الکساندر برنز کابل ته دوست محمد خان راغی چې زما سره د روس پر ضد یو تړون وکړه او موږ به ستا هر ډول کومکونه وکړو، خو هغه ورسره دا خبره ونه منله. بیا د ده سره د روس یو ډیپلومات یوه غونډه وکړه، خو د هغه سره هم دوست محمد خان څه هوکړې ته ونه رسېدو، چې د دې له امله بیا د انګریزانو او افغانستان په منځ کې د اولني جنګ غمیزه په کال 1839 کې رامنځته شوه. او همدغه کار بیا د امیر شیر علي خان په وخت کې هم تکرار شو. امیر شیر علي خان هم ځان بې طرفه ساتلی و چې پایله د کال 1888 د افغانانو او انګریزانو ترمنځ په جنګ تمامه شوه. حالانکه امیر دوست محمد خان او امیر شیر علي خان دا کار کولی شو چې د یو اړخ برټانوي استعمار یا د روسي استعمار سره ځان تړلی وي، ځکه چې دوی خپلواکه باچایان وو. خو دا کار نه شاه شجاع، نه امیر یعقوب خان او نه امیر عبدالرحمن خان کولی شو، ځکه چې دا درې واړه د انګریزانو لاسپوڅي باچایان وو، او نه دا کار به برکامل کولی شو ځکه چې هغه د شوروي اتحاد لاسپوڅی ولسمشر و. بیا وروسته دا کار نه امیر حبیب الله خان، نه امیر امان الله خان، نه نادر شاه او نه ظاهر شاه کړی و. البته چې کله په 28 د فروری کال 1921 کې شوروي اتحاد د افغانستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې جوړ کړې او شوروي اتحاد د افغانستان سره ډېر زیات کومکونه پیل کړل، نو په 22 د نومبر کال 1921 کې امیر امان الله خان د انګریزانو سره
په کابل کې تړون وکړو. نو بیا امیر امان الله خان یو لاس برطانوي استعمار ورکړو او بل شوروي استعمار لا. داود خان اول د شوروي سره اړیکې جوړې کړې او شوروي اتحاد د داود خان دولت سره ډېر کومکونه پیل کړل. خو داود خان شوروي اتحاد سره دا ژمنه هم کړې وه چې د افغانستان په هغو سیمو کې به د یورپ هېوادونو ته پروژې نه ورکوي چې کومې سیمې شوروي اتحاد ته مخامخ دي. د شوروي اتحاد د مشر یعنی برژنف په وینا بیا به هغه یورپي هېوادونه دلته د شوروي اتحاد پر ضد خپلې استخباراتي پروژې مخ په وړاندې بوځي. خو داود خان فرانس ته هم په هغو سیمو کې پروژې ورکړې چې دا پروژې د داود خان د شوروي اتحاد سره د شخړو باعث جوړ شوی و. بیا د ایران د باچا رضا شاه پهلوي له لارې داود خان د امریکې سره په سپتمبر کال 1988 کې اړیکې جوړول غوښتل. خو په اپریل کال 1988 کې په افغانستان کې د سور انقلاب وشو او هر څه په ځای پاتې شول. له بلې خوا دا کار نه کرزی کولی شو او نه اشرف غني کولی شو ځکه چې هغوی هم د امریکې لاسپوڅي وو او په تاریخ کې افغانانو داسې چارواکو ته د تل لپاره ډېر په سپک نظر کتلي دي. نو د دې له امله ولس ته نه کرزی او نه اشرف غني د منلو وړ وو ځکه چې دوی د اشغالګرو د لاسه په ار کې ناست وو. د بده مرګه د دوست محمد خان نه راواخله تر د اشرف غني پورې زموږ د افغانستان د چارواکو د دې غلطو فالسو په وجه موږ د نیم افغانستان نه لاس ومینځلو. خو اوس وخت د طالبانو راغلی دی. نو زه دلته د جنوبي کوریا، تایوان او اسرائیل خبر نه کوم. که نن د دې درې هېوادونو نه امریکې لاس واخیستل نو بیا به هر څه ختم وي. خو زه به اوس راشم پاکستان ته. چې کله پاکستان منځته راغی نو د امریکې او د شوروي اتحاد په منځ کې سوړ جنګ پیل شوی و. د کیپیټلز ګروپ مشري امریکې کوله او د سوشلیست ګروپ مشري شوروي اتحاد کوله. د پاکستان د جوړېدو نه وروسته د شوروي اتحاد د اړخه د پاکستان وزیر اعظم لیاقت علي خان ته بلنه راغله چې ماسکو ته راشي. د دې نه وروسته بیا امریکې هم لیاقت علي خان ته بلنه راولېږله چې واشنګټن ته راشي. نو پاکستان سوچ وکړو چې کوم یو هېواد به په راتلونکي کې د دوی په ګټه تمامېږي. نو دوی پرېکړه وکړه چې پکار ده موږ د امریکې ګروپ ته لاړ شو. نو لیاقت علي خان په 3 د مۍ کال 1950 کې امریکې ته لاړو. نو چې کله د امریکې د رئیس جمهور هری ټرومن د لیاقت علي خان سره غونډه وه نو لیاقت علي خان ته د امریکې رئیس جمهور وویل چې تاسو به د امریکې سره په سوړ جنګ کې د شوروي اتحاد پر ضد ودرېږئ. نو لیاقت علي خان ورسره دا خبره ومنله. خو بیا ورته لیاقت علي خان وویل چې زما هم څه غوښتنې دي. هغه 4 غوښتنې وې چې یوه پکې دا وه چې د پاکستان سره به د ډیورنډ کرښه په رسمي توګه بین المللي کرښه منئ او هری ټرومن ورسره دا خبره ومنله. نو پاکستان په ډاګه د امریکې سره ودرېد. که پاکستان د امریکې سره نه وي ودرېدلی نو پاکستان به د 6 میاشتو نه زیات نه پاتې شوی. تر دې چې بیا پاکستان په پیښور کې په بډابیره کې امریکې ته هوایي اډه هم ورکړې وه. او چې کله افغانستان د 1990 کال په سپتمبر کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د شاملېدو پر ضد رای ورکړه نو یو هېواد هم د افغانستان مرسته نه وه کړې. افغانستان وروسته د 1990 کال په اکتوبر کې خپله منفي رای بیرته واخیسته ځکه چې افغانستان خو د بې طرفۍ پالیسي اختیار کړې وه. په دنیا کې خو د ده یو ملګری هم نه و. بیا پاکستان د امریکې جولای ته ځان داسې ور وغورځوه چې د شوروي اتحاد پر ضد د سیټو او سیلټو تړونونو کې هم شامل شو چې پاکستان د هغې تړونونو سره د سره څه تړاو نه درلوده او دغسې د امریکې سره د ملګرتیا په وجه پاکستان په مزه مزه ځان د زیرو نه هیرو کړو او د امریکې نه هر ډول کومکونه، جنگي جهازونه، سمندري جهازونه او ټینکونه بې پیسو ترلاسه کړل. او چې باچا ظاهر شاه د امریکې نه په پیسو د وسلو اخیستلو خواست وکړو نو په هغه وخت کې د امریکې د بهرنیو چارو سکرټر جان کیټلیک مارشل ورته چوک انکار وکړو. خو چې پاکستان د امریکې سره ځان وتړلو نو اوس پاکستان خپل ټینکونه، جنگي جهازونه، وړه او لویه وسله په خپلو جوړوي تر دې چې اټومي طاقت هم شو. او چې افغانستان بې طرفه پاتې شو نو د جامو ګنډلو ستن هم نشي جوړولی تر دې چې خپل نیم وطن د اباسین نه تر د ډیډو لاین پورې هم له لاسه ورکړو. خو زه یوه ډېره اهمه خبره کول غواړم. اوس نوې لویه لوبه پیل شوې ده چې په هغې کې یو اړخ ته په اولني ګروپ کې امریکا، یورپ، د هغوی اتحادیان او هندوستان دي.
چې په مخالف دویم ګروپ کې چین، روس، پاکستان، ایران او ترکیه دي، خو افغانستان په یو اړخ کې هم نه دی. زمونږ وطن افغانستان یو کمزوري هیواد دی. موږ به خامخا د یو ګروپ سره یوځای کېږو. موږ په دنیا کې یوازې ژوند نشو تېرولی. دا ممکن نه ده. د دې پرمختللي هیوادونو سره د پانګوالۍ لپاره پیسې وي، د دوی سره ټکنالوژي وي، د دوی سره مختصصین وي، دوی زبرځواک هیوادونه وي، د دوی سره د نړۍ ډېر هیوادونه په ګډه کار کوي. نو پکار ده چې د افغانستان دولت د دې زبرځواک هیوادونو یو ګروپ سره ښه نږدې اړیکې ولري، او چې د کوم ګروپ سره هم شاملېږي نو پکار ده چې خو سوچ وکړي او تاریخ په نظر کې وساتي. د یورپي اتحادیې 20 ښه پرمختللي هیوادونه د امریکې د کومک پرته د روس نه ځانونه نشي ساتلی، نو بل کوم یو هیواد به د امریکې دښمنۍ ته غاړه کېږي. د دې نه پرته چې د یورپي هیوادونو او د امریکې په منځ کې چې کومې اقتصادي، سیاسي او ستراتیژیکي ګټې شریکې دي، نو د هغې اړوند څوک تصور قدر ته هم نشي کولی. نو آیا افغانستان په نړۍ کې یوازې مخ په وړاندې تللی شي؟ بالکل نشي تللی. ما 3 کاله وړاندې په خپلې یوې ویډیو کې دا خبره کړې وه. پکار ده چې طالبان د امریکې سره خپلې اړیکې جوړې کړي، لکه څنګه چې د دویم جهاني جنګ نه وروسته جرمني، ایټالیا او جاپان د امریکې سره خپلې اړیکې جوړې کړې وي. په داسې حال کې چې په دویم جهاني جنګ کې دا 3 واړه هیوادونه د امریکې پر ضد جنګېدل، تر دې چې امریکې په جاپان اټومي بمونه هم غورځولي وو. نو په هغه وخت کې ما په خپل بیان کې ویلي وو که امریکې په افغانستان کې د طالبانو دولت په رسمي توګه وپېژندو، نو په یوه میاشت کې به د امریکې په وجه ټولې نړۍ افغانستان په رسمي توګه پېژندلی وي. او زما هغه خبره اوس صحیح ثابته شوه چې روس خو افغانستان په رسمي توګه وپېژندو، خو روس په دنیا کې دومره منزوي شوی دی چې د هغه په وجه نورو هیوادونو کې چا هم د افغانستان دولت په رسمي توګه ونه پېژندو. تر دې چې په نوې لویه لوبه کې چې کوم د روس ملګري دي، نو په هغې کې نه چین، نه پاکستان، نه ایران او نه ترکیې افغانستان په رسمي توګه ومنلو. خو دا دنیا د ورکړې راکړه دنیا ده، ګیو اینډ ټیک، څه به ورکې او څه به اخلي. په اوسني وخت کې په دویم ګروپ کې یوازې چین پرمختللی هیواد دی، خو چین خو لا تر اوسه د تایوان ستونزه حل نه کړې شوه، نو زموږ ستونزې به څه حل کړي. خو د چین لپاره افغانستان یوازې د دې حده پورې مهم دی چې د افغانستان په معدنیاتو د نړۍ د خپل یو سیال هیواد نه بغیر خېټه واچوي او ګوادر بندر ته د رسېدو لپاره د افغانستان جغرافیه وکاروي او بس. بلکې د پاکستان او افغانستان په منځ کې خبره جنګ ته لاړه شي، او دا به یو ځل خامخا کېږي، ځکه چې پاکستان د افغانستان 1,40,000 مربع کیلومتر ځمکه نیولې ده. نو چین به د پاکستان مرسته کوي، او که د افغانستان، چین به د پاکستان مرسته کوي. له بلې خوا روس په وسله پوره دی، خو هغه امریکې او غرب د یوکرین سره په جګړه کې بوخت کړی دی. ایران په خپله د امریکې او اسرائیل سره په شخړو کې ګیر دی، او پاکستان خو د پولې پړق ته ناست دی. دا امکان شته چې د پاکستان او هندوستان په منځ کې به جنګ خامخا خلي، او پاکستان ته پته ده که دا جنګ پیل شو، نو بیا به پاکستان ته پته نه لګي چې په کوم تاخ کې اګې واچوي. نو پاکستان اوس سعودي عرب پورې ځان وتړلو. د دویمې لویې لوبې د دویم ګروپ 5 غړی ترکیه دی، خو هغه کې دومره توان نشته چې په افغانستان کې پنګوالي وکړي. بل ترکیه د پاکستان په لکې پورې ونښتې دی. نو د دویمې لویې لوبې په دویم ګروپ کې د افغانستان د ستراتیژیک او اقتصادي پرمختګ لپاره هیڅ چانس نشته. خو د دې په پرتله بل اړخ ته د دویمې لوبې په اولني ګروپ کې امریکا لګیا ده، د نړۍ سیاست کوي، او په چین، ایران، روس، د مرکزي اسیا هیوادونو او په پاکستان د نظر ساتلو لپاره د باګرام اډې ته امریکا ډېره زیاته اړتیا لري. د دې نه پرته پاکستان واحد مسلمان هیواد دی چې اټومي وسله لري، چې دې ته امریکې او غربي هیوادونو سترګې خړې کړې دي. د باګرام اډه په دې سیمه کې د امریکې د نړۍ د سیاست لپاره د مرګ او ژوند سوال دی. نو پکار ده چې طالبان په امریکې داسې خبرې ومني چې د افغانستان په ګټه تمامېږي. کېدای شي چې زه غلط یم، خو داسې بریښي چې امریکا به دا اډه په هر صورت اخلي. نو بیا ولې طالبان د امریکې سره په سړو دماغو خبره نه کوي؟ دا جذباتي خبرې نه دي چې په سوشل میډیا دا ځینې کسان لګیا وي
چې موږ به بیا 20 کاله د امریکې پر ضد جنگ وکړو. په داسې حال کې چې طالبانو په لر او بر دواړو کې د جنکو په تعلیم او د ښځو د دندې په ګوښه کولو خپل ټول ولس په ځانه خفه کړی دی. نو موږ یوازې د جنګونو لپاره پیدا شوي یو چې بس جنګونه به کوو. موږ ته یو اخرنی جنگ پاتې دی چې د پاکستان نه د ټوپک په زور د اباسین نه تر د ډیورلینډ پورې خپله ځمکه ترلاسه کړو. نو د هغې لپاره تیاري پکار ده چې هغه به موږ افغانان د بهر هېوادونو د کومک نه پرته ونه کړی شو. نو پکار ده چې طالبان د امریکې سره خبرې وکړي او د لر او بر افغان ولس او لوی افغان وطن د ګټو او روڼ راتلونکي په خاطر یو تعامل ته ورسیږي او په موضوع وخت کې د پاکستان سره د یو اخري جنگ لپاره ځان تیارول پیل کړي چې د ډیورنډ لاین واخله تر د اباسین پورې خپله ځمکه د پاکستان نه آزاده کړي. اوس خو د پاکستان تیاری راشي په موږ په افغانستان کې بمبارۍ وکړي، د دنیا ماشومان، ښځې، ځوانان او مشران راله شهیدان کړي او طالبان ورته هیڅ هم نشي ویلی ځکه چې د دوی سره هغه امکانات نشته چې پاکستان ته جواب ورکړي. د پاکستان پر ضد یوازې شعارونو هیڅ لاسته راوړنه نه کړې ده او نه به یې په راتلونکي کې وکړي. د لر او بر یو افغان او ډیورنډ نه منو بخارو کې خو موږ ماشومان وو، بوډاګان شو، خو پایله لوی صفر ده. نو زما په خیال که په باګرام کې امریکا ناسته وه نو پاکستان به چرته هم دا جرأت قدرته وکړي چې په افغانستان بمباري وکړي. زما هم هغه پخوانۍ خبره ده که امریکې افغانستان په رسمي توګه ومنو نو ډېر زیات هېوادونه به افغانستان په رسمي توګه ومني. دنیا به افغانستان ته راماته شي، په افغانستان کې به پانګوالي پیل شي، ولس ته به روزګار ملو شي او افغانستان به د پرمختللي هېواد جوړېدو په لور روان شي. او که طالبان دا کار ونه کړي او خدای مکه د باګرام اړوند امریکې د زور نه کار واخیستو نو بهر ته دا تښتېدلي دا ځینې افغانان خو داسې موقع ته تیار ناست دي چې کله به داسې صورتحال منځته راځي چې دوی بیا افغانستان ته د افغانستان په لور پسې راشي. او بله د حیرانتیا خبره خو دا ده چې دا کومو افغانانو دا 20 کاله په افغانستان کې د امریکایانو بوټان پالش کول او اوس بهر هېوادونو ته تښتېدلي دي نو هغوی وایي که طالبان د امریکې سره د باګرام اړوند یوې هوکړې ته ورسېدل نو دا به د طالبانو د افغانستان د خاورې سره خیانت وي. نو چې په ټوله نړۍ کې د امریکې د 80 نه زیاتو هېوادونو کې د 750 بیسونو نه زیات بیسونه دي په شمول د 38 نه زیاتې د امریکې اډې په یورپ کې او 19 بیسونه په عربي هېوادونو کې نو هغوی خپلو خاورو سره خیانت کړی دی. خو که چېرته طالبان او امریکا د باګرام بیس اړوند یوې هوکړې ته ونه رسېدل او خدای مکه بیا خبره جنګ ته لاړه شي نو طالبان به له کومه ځایه جنګېږي. بله مهمه خبره دا ده چې د طالبانو چارواکي محمد حسن اخوند خو طالبانو ته ویلي دي چې دا ظلمو هیڅ یو هېواد هم نه پرېږدي، نور مو په دنیا کې ځای نشته. نو په داسې حال کې به بیا دوی د کوم هېواد نه او د چا په حکومت جګړه کوي؟ مخکې خو دوی د پاکستان او ایران نه په افغانستان کې جګړه کوله چې اوس خو به دا ځل نه پاکستان او نه ایران طالبانو ته د ناستې ځای ورکړي چې د هغه ځای نه مبارزه وکړي. د دې نه پرته که په دې اړه امریکا پاکستان له بیا لاس ورکړو نو بیا چې پاکستان د تل لپاره په افغانستان کې لاس وهنې ته د موقع په تلاش کې وي. خو یوې بلې خبرې ته پکار ده چې طالبان او موږ ټول افغان ولس ډېر په غور سره وګورو چې امریکا خو لا باګرام ته نه ده راغلې، یوازې د طالبانو او د امریکې په منځ کې د دې اړوند خبرې روانې دي خو د پاکستان د چارواکو او د پاکستان د رسنیو شاته د اتو کټو بوسړه نه ټینګېږي. او د پاکستان په رسنیو کې چې د امریکې په باګرام کې پښتون څومره نیوکې شروع دي نو پکار ده چې په افغانستان کې د طالبانو دولت د امریکې سره یو تعامل ته ورسي او د افغانستان او د افغان ولس د ګټو خیال وساتي. ځکه چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خو افغانستان د پاکستان د دښمن هېواد په توګه اعلان کړو. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف سیاسي سلاکار رانا ثناء الله ویلي دي چې د پاکستان او سعودي عربستان د نوي لاسلیک شوي دفاعي تړون له مخې د افغانستان څخه د پاکستان په وړاندې هر ډول وسلوال برید به هم په سعودي عربستان برید وګڼل شي. خو چې کله پاکستان امریکې له د افغانستان پر ضد 4 هوایي اډې ورکړې نو هغه ورته یاد نه دي او یوازې په بلوچستان کې
د شمسي هوایي اډې نه په افغانستان 50,000 هوایي بریدونه شوي وو. نو چې کومه معامله پاکستان د افغانستان پر ضد د امریکې سره کړې وه، نو دا کار طالبان ولې د پاکستان پر ضد د امریکې سره نشي کولی؟ خو په شرط د دې که چېرته طالبان غواړي چې لوی افغانستان جوړ شي. چې کله داود خان په قدرت کې راغی، نو د امریکې د امنیت سکرټر هنري کیسنجر د روس سفیر ته ویلي وو چې په افغانستان کې د داود خان په قدرت کې راتلل که د افغانستان کورنۍ خبره وي نو زموږ پکې هیڅ کار نشته، خو که داود خان د پاکستان په ځمکه دعوه کوي نو بیا هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. دا ځکه چې پاکستان د امریکې سره ځان تړلی و. او د هغې پایله دا ده چې په دنیا کې یو هیواد هم د افغانستان د یو دولت هم دا خبره نه مني چې ګنې ډیورنډ لاین بین المللي سرحد نه دی. خو د امریکې د پاکستان سره د مرستې په وجه هر یو هیواد پاکستان سره دا مني چې ډیورنډ لاین بین المللي سرحد دی. ګرانو وطنوالو، لر او بر د یو بل نه 180 کاله شوي دي چې جدا شوي دي. نو افغانستان خو په خپل زور دا کار ونه کړی شو چې لر او بر بیا یو ځای شي. نو پکار ده چې طالبان د امریکې سره هم په دې معامله وکړي چې د لوی افغانستان لپاره د امریکې سره په پټه څه هوکړې ته ورسیږي. چې همدا خبره قضیه ته جارج ډبلیو بوش کړې وه چې زه دې کومک کوم په پاکستان ورشه او خپله ځمکه د پاکستان نه ازاده کړه، خو کرزی ورسره دا خبره نه منلې. مطلب دا چې دا خبره د امریکې په ایجنډا کې شته. بل چین او روس دواړو د ټرمپ د باګرام اړوند په باینې نیوکه کړې ده او باګرام ته د امریکې بیا راتګ سخت غندلی دی. نو چین او روس دواړو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د څه لپاره خپل بیسونه جوړ کړي دي؟ دا دوی په افغانستان د نظر ساتلو لپاره نه دي جوړ کړي؟ د دې نه پرته روس په کرغیزستان او قزاقستان کې د چا لپاره خپل بیسونه جوړ کړي دي؟ نو ولې افغانستان دا حق نه لري چې د خپلو جغرافیایي، ستراتیژیکي او اقتصادي هدفونو ترلاسه کولو لپاره امریکې له لاس ورکړي؟ د افغانستان د جغرافیایي موقعیت نه هر ګاونډي هیواد ګټې پورته کړي دي او لګیا دي اوس هم کوي، خو افغانستان د دې خپل موقعیت نه هیڅ ګټې نه دي پورته کړي او نه پورته کوي. نو اوس وخت راغلی دی، پکار ده چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت نه ګټې پورته کړي او امریکې له ښه په ښکاره د خپلو جغرافیایي، ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو په خاطر د دوستۍ لاس ورکړي. ګرانو وطنوالو، راځئ چې اوس یو بلې خبرې ته هم لږ فکر وکړو. د 2015 کال د جولای په 8 د نړیوال جنایي محکمې انټرنیشنل کورټ آف کریمینلز د افغانستان د وضعیت په شرایطو کې د طالبانو د ستر مشر ښاغلي هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د قاضي القضات ښاغلي عبدالحکیم حقانی د نیولو امر صادر کړی دی چې په هغې کې درجنو ښځو او د هغوی د متحدینو پر ضد چې څه کېږي نو هغې د جرمونو په توګه باندې یاد کړي دي چې دا جرمونه د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو د واک له نیولو راهیسې د افغانستان په خاوره کې ترسره شوي دي او لږ تر لږه د 2015 کال د جنورۍ تر 20 پورې دوام لري چې د نړیوالې جنایي محکمې دا کار څه وخت هم امریکا د هغوی اتحادیان او ملل متحد د طالبانو پر ضد استعمالولی شي او د بده مرغه دا کار طالبانو په خپله هغوی له په لاس کې ورکړی دی. نو په دې چا سوچ کړی دی چې آخر په دې وخت کې بین المللي جنایي محکمې ته د دې ضرورت ولې پېښ شو؟ په دې طالبانو له لږ سوچ پکار دی. زه طالبانو وروڼو ته وایم راویښ شئ، دنیا چېرته روانه ده او تاسو چېرته روان یې. افغانستان د 40 میلیونو افغانانو وطن دی چې په هغې کې د نیمې نه زیاتې ښځې او جنکۍ دي، خو د دې نه پرته دا جنکۍ او ښځې د چا لوریانې، خویندې، موریانې، د چا کورودانې او د چا خوریانې هم دي او هغوی هم ټول په دې د طالبانو د دولت د سخت خفه دي. نو دا شمېر بیا چېرته رسي؟ نو که دا طالبان د امریکې سره د باګرام بیس اړوند څه هوکړې ته ونه رسېږي او خبره خرابه شي او بیا خبره رواني ته لاړه شي، نو دا ځینې طالبان چې وایي چې موږ به بیا نور 20 کاله جنګ کوو، نو د چا په زور به دوی دا جنګ کوي؟ دوی خو په خپلو مختلفو کړنو په ځانګړې توګه د جنکو په تعلیم او ښځو ولس د ځانه ډېر زیات خفه کړی دی. خو د بده مرغه طالبانو په 4 کاله کې دې پرېکړې ته هم ونه رسېدل شول چې آیا جنکې تعلیم وکړي او که نه. دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده. که یو سړی بې سواده وي نو دا د هغه سړي د خپل ژوند د تباهۍ سبب ګرځېدلی شي، خو که یوه ښځه بې سواده وي نو دا
د هغې د خپل کور د ټول راتلونکي نسل د تباهۍ سبب ګرځېدلی شي. ځکه کومه یوه باسواده ښځه چې د خپلو بچو په کوم ډول روزنه کولی شي، نو دا روزنه بې سواده ښځه چېرته هم نشي کولی. بل زه د لوی افغانستان دایم او په آزاد افغانستان کې د جنکو د تعلیم نه لرې ساتل د محکوم افغانستان ولس او په ځانګړې توګه ښځو او جنکو ته بالکل د منلو وړ نه دی، چې دا زما د لوی افغانستان د مبارزې لپاره په کوزه پښتونخوا کې یوه ډېره لویه ضربه ده. ګرانو وطنوالو، اوس مو په لویه راسپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.